Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Home of Biology. د کلاس 10 biology دا او چپټر نمبر 5 دی. په دې کې یو نوی ټاپک دی need of population planning. دې چپټر کې موږ ریپروډکشن باره کې وایو چې ریپروډکشن د وجې نه انسان دی که هغه انیمل دی او که هغه کمپلانټ سي نو دوی خپل کم ډاټر چې دي هغه سیوا کوي ډاټر سیلز یا چې دی موږ د نسل ووایو نو هغه چې دی هغه سیوا کوي. خو چې که فرض کړو موږ د انسانانو خبرو وکړو پاپولیشن زموږ سره سیوا کېږي نو د دغې پاپولیشن کنټرول کولو دپاره زموږ لا یو خاص پلانینګ پکار دی. د هغې وجه دا ده چې کله پاپولیشن زموږ سره انکریز کېږي نو زموږ سورسز چې دي هغه کمیږي. ډېر څیزونه داسې دي چې هغه لکه د نور رڼا شوه اوبه شوې دا څیزونه چې دي نو هغه د الله پاک طرفه موږ ته میلاویږي. خو د څه څیزونو دپاره چې دی موږ محنت کوو هغه موږ له الله پاک راکوي. خو د هغې محنت د وجې نه څه کېږي په موږ باندې چې دی ډېر زیات بوج راځي او هغه سورسز چې دي نو هغه کمیږي. اوس تاسو په دې کلاس 10 بایولوجي کې په دې ټاپک کې مین خبر دا ده چې کله پاپولیشن سیوا کېږي زموږ سورسز چې دي هغه کمیږي نو د دې کنټرول کولو دپاره چې دی زموږ سره پلانینګ پکار دی. پلانینګ څنګه پکار دی؟ موږ خپل ملک پاکستان خبرو وکړو نو پاکستان هیز هایست پاپولیشن گروث ریټس. په پاکستان کم پاپولیشن چې دی هغه ډېر په تیزۍ سره چې دی روان دی. چې کله را روانه مردمشماري وشي نو د هغې نه به پته ولګي چې زموږ آبادي چې ده هغه د 25 کروړ نه چې ده بله پاسې وس چې دی نه هغه 22 کروړ ده. نو 22 کروړ چې کله آبادي سیوا کېږي نو د هغې سره چې دی غربت چې دی نو هغه بیا ډېر راځي. In 2017 پاکستان پاپولیشن واز 208 million. په 2017 کې د پاکستان پاپولیشن چې 208 million و. 208 million کې خو برعکس که موږ د 1 million خبره وکړو نو 1 million چې دی نو هغه زموږ سره 10 لک کې. نو اوس تاسو 208 چې دی نو هغه په تاسو په 10 لک کې چې دی ضرب ورکړئ د دې نه چې دی څونه راځي نو د پاکستان پاپولیشن چې دی هغه دونه سیوا شوی دی. KPK population is about 30,523,371. که فرض کړو موږ د خپلې صوبې خبرو وکړو نو په دې کې تقریبا 30 میلیون خلک چې دی هغه پاتې کېږي. اوس 30 میلیون چې دی تاسو په 10 لک کې چې دی ضرب ورکړئ چې د دې نه چې دی هغه څونه راځي. 2.4% انکریز انولی. نو د پاکستان کم پاپولیشن چې دی په دې کې 2.4% انولی چې دی هغه انکریز راځي. که فرض که دا گروث ریټ چې دی په دې طریقه باندې سیوا کېږي نو به را روان وخت د پاکستان آبادي چې ده هغه به ټاپ 5 ممالک کې چې دی راشي او د دوی آبادي چې ده هغه به ډېره زیاته سیوا شي او سورسز باندې چې دی بیا به ډېر زیات سټرس راشي نو زموږ ملک چې دی نه هغه بیا غریبۍ طرف ته ځي. انکمینګ year rate will exceed. څنګه چې ما خبره وکړه چې څونه کلونه مخکې چې څونه روان دي نو دا پاپولیشن چې دی دا به چې دی ایکسیډ کېږي دا به زیاتېږي او دا بیا د کنټرول نه بهر چې دی هغه وځي. مین ریزن اف پاورټي از گروث ان پاپولیشن. چې کله پاپولیشن چې دی هغه زیاتېږي نو غربت چې دی هغه ورسره راځي. ځکه چې جاب اپرچونیټیز چې دی هغه نشته، کار نشته، روزګار نشته، خلک ډېر دی، کورونه نشته، ځمکې نشته. نو دا خبره چې دی نو هغه به بیا کم حد ته رسي. important job are already available for increase in population. خو که فرض کړو موږ د نورو ملکونو خبره وکړو نو هغه کې دا قصه یي چې څونه پاپولیشن سیوا کېږي نو د هغوی دپاره چې دی یو خاص پلانینګ وي. د هغې پلانینګ مطابق چې دی دوی ته چې دی جاب اویلیبل وي، دوی ته کار روزګار اویلیبل وي، دوی له حکومت طرفه چې دی مراعات ورته میلاویږي، حکومت طرف ته چې دی مرسته. خو زموږ دا سیستم چې دی دا لږ شانتې بدللی. زموږ حکومت هم غریب دی او زموږ د خلکو کار روزګار جابز وغیره هم نشته. نو موږ ته چې دی د پاپولیشن د وجې نه چې دی مسایل چې دی هغه ډېر راځي. many children put pressure and stress on family and lead to poor education and health care. اوس فرض که یو هسبند وایف دي د هغو 2 بچي دي نو د 2 بچو خصمانه چې د هغه ډېر په ښه طریقه باندې کېږي. الله پاک یې ساتي، الله پاک ولله چې دی رزق ورکوي. خو د رزق نه علاوه نور څیزونه داسې دي لکه زموږ ایجوکیشن شو، د چې د صحت خیال شو نو هغه بیا په ډېرو ماشومانو کې چې دی سر ته نه رسي. که الله پاک وغواړي نو دا سر ته رسي. خو محنت چې دی هغه هم پکار دی. اوس یو سړی دی د هغه چې دی 10 بچي دي، بل سړی د هغه 2 بچي دي. د 2 بچو ایجوکیشن د دوی صحت د دوی هر سره چې دی هغه په ښه طریقه باندې کېږي په نسبت د 10 بچو. ځکه که فرض کړو یو سړی چې دی هغه دیاړي مار دی او د 10 بچي دي د دیاړي 1000 روپۍ والي یا 1500 والي نو دی به د 1000 روپۍ یا 1500 روپۍ د ایجوکیشن تحصیل مه کړي، د هیلث کیر پې خپل وکړي
او که نه دی به د خپل ژوند نور ضرورت چې دی هغه پوره کړي. نو پاپولیشن چې دی نو هغه په فیملی باندې چې دی ډېر زیات سټرس او ډېر زیات بوج چې دی راولي. پاکستان هیز فیسینګ د ایشو فرام 1960. خو پاکستان ته دا مسله چې ده دا د 1960 نه دا مسله چې ده روانه ده پاپولیشن ده او دا کنټرول کېږي. نو خو رو چې دی داسې واقع کېږي د هغې وجه دا ده چې د لپاره چې دی خاص پلانینګ نشته. پاپولیشن پلانینګ موږ چې دی پاپولیشن پلانینګ پکار دی د لپاره چې دی کم فیملی والا کسان چې کم کفل شي د هغوی دا سوچ پکار دی چې پاپولیشن پلانینګ چې دی هغه به موږ چې دی څنګه کوو. ستاسو په کتاب چې دا ټاپک چې څنګه دی دا تاسو دغه شانتې کومه او بیا د هر سړي خپل مرضي دا پاپولیشن پلانینګ کوي نه کوي. خو دا ټاپک چې دی هغه داسې دی. نو کم کپل شي دي کم هسبند وایف شي دي هغوی ته دا سوچ پکار دی چې موږ له پاپولیشن پلانینګ چې دی نه هغه څنګه پکار دی. وی نیډ ټو چینج سوشل اټیچیوډ. موږ سوشل اټیچیوډ بدلول پکار دي. موږ د خپل ژوند طریقه چې دا بدلول پکار دي. که په زموږ په 100 روپۍ گزاره کېږي نو پکار ده چې موږ 2000 نه لګوو. که زموږ په 3000 گزاره کېږي نو پکار ده چې موږ 15000 نه لګوو. موږ خپل سوشل اټیچیوډ چې دي نو هغه بدلول پکار دي. امپروو سټیټس اف وومن او کومې ښځې چې دي د هغوی سټیټس چې دی نو هغه بدلول پکار دي. که فرض کړو موږ ښځو له ایجوکیشن ورکړو نو هغو په دې طریقو باندې چې دی ښه پوهېږي او خپل ماشومانو د تعلیم خیال ساتل د هغوی د صحت خیال ساتل نو دا چې دی هغو په ښه طریقه کولی شي. ځکه چې ښځه د خپل ماشومانو سره په کور کې خو کوم سړی چې نو هغه بهر یا په پاکستان کې مزدوري کوي یا چې دی په بهر ملک نه مزدوري کوي نو هغوی ته د دې څیزونو چې د ډېر زیاته پته نه لګي. نو پکار دا ده چې پاکستاني سوسایټي کې د وومن کوم سټیټس چې دی هغه موږ امپروو کړو. نو پاپولیشن پلانینګ ته چې دی نو زما په خیال چې دی هغه بیا ضرورت را نشي کېږي. ځکه چې هغه خپل د کور ریسورسز چې دي نو هغه ډېر په ښه طریقه باندې چې دی استعمالي او چې دی په هغې باندې پوهېږي او خپل خاوند کور خیال چې دی ساتي. دا ټاپک چې دی نیډ اف پاپولیشن پلانینګ دی او جنرال ټاپک دی. ځکه مې ته په دې طریقه وکړو او دا په دې طریقه تاسو راتلی شي چې رایټ ا نوټ آن نیډ اف پاپولیشن پلانینګ په لنګویشن کې چې دا راتلی شي. دا 10 نمبر کوېسچن. زه امید کوم څه نه څه خبرې به چې دی ستاسو په ذهن کې ناست دي. که پوه شوي نو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډېر مننه.